الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده حديث ترجمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سخ روايت ده قال هغا فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي انما الاعمال بالنیات بشکا د عملونو دارو مدار پنیتونو باندې ده وانما لامرئ ما نوى او یقینا هر چاله به د هغه د نیت مطابق جزا او سزا وي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نو چا چې الله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته هجرت وکړو فهجرته الى الله ورسوله نو د هغه هجرت به په حقیقت کې الله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته وي ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او چا چې د سو دنیاوي غرض د پاره هجرت وکړ او امرأة يتزوجها او یا د یوې ښځې سره د واده په غرض هجرت وکړو فهجرته الى ما هاجر الیه نو د هغه هجرت به هم د دغه مقصد د پاره وي. په دې حدیث کې دوه خبرې ذکر شوي دي، دوه خبرې پکې بیانېږي. اول نمبر خبره دا ذکر کیږي چې د عملونو دارومدار دا پنیتونو باندې دی. دوهم نمبر خبره د هجرت مثال بدرتا ذکر کړي. نو د اول نمبر خبره مطلب او وضاحت دا دی چې د انسان هر عمل ته بد هغه د نیت په اعتبار سره کتلی شي او الله تعالی صرف نیک عمل قبلی او داسې عمل نه قبلوي کوم چې نیک نوي. خدا خبر یاد ساتئ چې د یو عمل د نیک کېدو او په آخرت کې د قبلېدو دپاره درې شرطونه دي. اول نمبر شرط دا دی چې دغه کار صرف د الله تعالی د خوشحالولو او د هغه د رضا حاصلولو لپاره وشي. دوهم شرط دا دی چې دغه کار به د ایمان او د توحید د عقیدې په حالت کې شوی وي. د کافر یا مشرک هیڅ یو عمل نیک نوی اگر چې په ظاهر کې هغه عمل نیک کاری لیکن په حقیقت کې هغه نیک نوی. دریم شرط هغه کار به
په شریعت کې جائز او معروف وي او د شریعت او سنت مطابق بشوي وي په دغه درې شرطونو باندې برابر چې کوم کار وکړی شي نو صرف هغه به نیک عمل وي او د الله تعالی په نسبه قابل قبول وي او که په یو کار کې د دغه درې شرطونو څخه یو شرط هم موجود نه و نو هغه بیا نیک کار نه دی او نه هغه کار الله تعالی قبلوي. دوهمه خبره په حدیث کې مونږ ویلې چې ذکر کیږي د هجرت مثال. د دې دوهمه خبرې د هجرت د مثال وضاحت دا دی چې د الله تعالی په لاره کې هجرت کول یو داسې نیک کار دی چې د دې اجر او ثواب ډیر لوی، لیکن کله چې دغه هجرت چې په ظاهره کې د الله په لاره کې شوی وي خو نیت پکې د څه دنیاوي مقصد دپاره وي، د دنیا حاصلولو لپاره وي، لکه په دارالهجرت کې د یو ښځې سره د نکاح کولو اراده وي نو دا هجرت بیا د الله په لاره کې نه دی او نه دا نیک عمل دی او نه په دې باندې بیا اجر ملاوي بلکې الټا دا ګناه ده. دغه شان د اسلام نور اعمال او احکام هم دي که مونځ هم د ښودنې دپاره وي نو په هغې ثواب نشته بلکې الټه پې عذاب میلاوي. بل حدیث دی په نن درس کې چې د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله یقینا الله رب العزت لا ينظر الى صورکم ستاسو شکلونو صورتونو تنګوري و اموالکم او نستاسو مالونو تګوري ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم لیکن الله رب العزت ستاسو زړونو او ستاسو عملونو تګوري. د دې حدیث مطلب دا دی چې د الله تعالی په نسبت باندې د قبولیت معیار د چا شکل او صورت، مال او دولت، حسب او نسب، قوم او خاندان نه دی بلکې د زړه صحیواله او ښه اخلاق او کردار دی. الله تعالی ته د زړه ایمان او اخلاص خوښ دی کوم چې د انسان د خپل کوشش او محنت سره تعلق ساتي. ګینې شکل او صورت خو الله جل جلاله په خپله جوړ کړی دی، مال او دولت هم الله تعالی ورکوي، قوم او خاندان هم اتفاقی سیز دی. په دې کې د انسان خپل څه کمال نشته چې د هغې په حقله د ده صفت وشي او دا هم معلومه شوه چې په آخرت کې به د هیڅ یو نیک عمل په ظاهري شکل باندې هیڅ یو انعام او اجر انسان ته نه میلاوي. هلته به صرف په هغه کار اجر او ثواب میلاویږي کوم چې د الله تعالی د خوشحالولو دپاره شوی وي. که چیرې یو غټ نه غټ د نیکۍ کار په دې نیت باندې شوی وي چې خلق ترې خوشحاله شي یا د خلقو په نظر کې دغه انسان چا چې کړی دی د ده ځای پیدا شي نو د الله تعالی په نظر کې د دې څه ځای او مرتبه نشته بلکې د آخرت په بازار کې به دا شی بې قیمته بیکاره بلکې د نقلي روپو په شان